د مارک کوي څه خبرې کولې پکې نو مونږ ته ووایي دا کوم میپ چې مونږ جوړ کړی دی د دې نه مونږ په فرنټ کې دوکانونه لر کړل د هغې نه شاته چې بیا کومه ایریا زمونږ سره پاتې شوه په هغې کې هغه بیا مونږ په ټو باندې ډیوایډ کړه او ایکول مونږ پکې دوه کورونه جوړ کړل او د هغې مونږ داسې ترتیب وکړو چې بره کوم دوه کورونه مونږ جوړو نو مونږ هغې له سټیرز چې دي هغه د بهر نه ورکړل اوس په دې کې ستاسو چې کوم ریکوایرمنټس وو چې په دې کې د لاونج راشي کمرې دي د هغې سره د کچن هغه ټول پکې ما پلیس کړي دي اوس زموږ سره دا سایټ چې دی نو دی لکه دی خو فیزیبل دی د دې ډیزاین دپاره خو په دې زموږ په دې ډیزاین کې ویرنډا چې ده هغه نشته بیا که موږ ویرنډا راولو نو دا ځای بیا زموږ سره ډېر زیات کمیږي بیا که تاسو وایئ چې نه زموږ سره په ډیزاینینګ کې دی په یو کور کې دوه کمرې راشي نو هغه بیا پاسبل کیدی شي چې ویرنډا دې پکې راشي خو که نه تاسو وایئ چې دغه 3 رومز دي او یو د کچن او لاونج دې پکې وي نو بیا دغه پاسبلیټي نشته تاسو دا وګورئ چې زه تاسو ته لږ ریپرزینټ کومه دا زموږ سره هغه مین لار ده او دا زموږ سره هغه لینک لار ده یو مین لار ده یو لینک ده مونږ دا خبره کړو چې موږ په دې کارنر کې داسې یو ځای جوړ کړو چې هغه مونږ دلته کې کور ته انټر کیدی شو خو د ډیزاینینګ په حساب کې هغه چې دی نو ممکن نه بیا مونږ داسې چلو کړو چې دا لار چې ده دا به مونږ استعمالولی شو د کور دپاره خو دلته کې چې کم ګیټس لګېدلي هغه به سلایډینګ ګیټ اوپنیبل به نه وي که مونږ اوپنیبل کوو نو بیا به هغه لارې طرف ته اوپن کېږي ځکه که دننه طرف ته اوپن کېږي بیا به هغه کله چې بیا ګاډی ودرېږي نو دا دروازې چې دا بیا نه بندېږي صحیح نو دا چې دی زموږ سره تاسو ته لږ ریپرزینټ کومه دا زموږ سره لان دی دا بیا لاونج دی دا بیډ ون دی دا بات دی د دې سره بیا دا بیډروم دی دا بیډروم دی دا سره کچن دی نو دې ټولو ته د لاونج نه لار ده دلته کې دا چې دی دا سیټینګ ایریا ده او د دې سره بات دی د دې سره بات دی اوس د دې وینټیلیشن چې دی د دې هغه کم وینډوز چې دي نو هغه مونږ شاته اوپن سکای کې هغې دا اوپن سکای له مونږ پرېښودی دی او دلته کې یې لګولی دي او دغه شانتې هم دا چې دی دا کور هم داسې دی په دې بله پاسه مونږ الو دغه ډیزاین کوو فرست فلور چې دا فلور چې دی فاینل شي په دې کې څه چینجز